د طه مبارکه سوره د قرآن عظیم الشان شلمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 115 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى طه مونږ دا قرآن پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړه وخت شي دا خو د هر هغه چا لپاره یو یادونه ده چې ویریږي د هغه ذات له لوري نازل کړی شوی دی چې ځمکه او هسک اسمانونه پیدا کړي الرحمن على العرش استوى هغه زیات مهربان د کائناتو د باچاهي پر تخت حکم چلوونکی دی له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى د هغو ټولو شیانو څښتن دی چې په آسمانونو او ځمکه کې دي او د هغو چې د آسمان او ځمکې ترمنځ دي او د هغو چې تر خاورو لاندې دي وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى که ته خپله خبره په لوړ غږ وکړې هغه خو په پټه ویل شوې خبره بلکې په بیخي زیاته پټه خبره باندې هم پوهیږي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هغه الله دی له هغه پرته بل خدای نشته د هغه لپاره ډیر غوره نمونه دي وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى او آیاتات د موسی علیه السلام څخه خبر هم رسیدلی دی کله چې هغه یو ور ولید او خپل کورنۍ ته وویل چې لږ تم شئ ما یو ور لیدلی دی ښایي چې تاسو ته یوه نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ماته د لارې په باب څه لارښوونه وشي فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى هلته چې ورسید غږ شو اے موسی زه ستا رب یم پڼې دې وباسه ته د طوا په سپېڅلي ناو کې او ما ته غوره کړی واوره څه چې درته وحي کېږي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري همدا زه الله یم له ما څخه پرته بل خدای نشته نو ته زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قایم کړه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى د قیامت ساعت ارومرو راتلونکی دی زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم ترڅو چې هر څوک د خپلو هلو ځلو سره سمه بدله ومومي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي او د خپلو نفسي غوښتنو بنده ګرځېدلی دی تا دې د هغه ساعت له فکر نه منع نه کړي که نه نو ته به په هلاکت کې وغورځېږي وما تلك بيمينك يا موسى اے موسی دا ستا په لاس کې څه دي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى موسی جواب ورکړ دا زما همسا ده په دې باندې په تکیه کولو ګرځم په دې سره د خپل پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترې نه اخلم قال ألقها يا موسى
الله فرمایل دا وغورځوه ای موسی فألقاها فإذا هي حية تسعى هغه وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو مارو چې دا خوا اخوا ځغلېده. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الله فرمایل هغه ونیسه ویریږه مونږ به دا بیرته همغسې کړو لکه چې څنګه وو. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. او لکشان خپل لاس خپل تخرک ته وروړه بل کوم تکلیف څخه بد زلان دراوزی. دا بل نښانه ده د دې لپاره چې مونږ تاته د خپل سترو نښانو ښوونکي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اوس ته فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسی عرض وکړ پروردګاره زما سینه پرانیزه او زما کار ماته آسانه کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو چې خلک زما په خبرو وپوهېدلی شي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. او زما لپاره زما د خپل کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه هارون چې زما ورور دی د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو چې مونږ خاص تا پاکي بیان کړو او تا زیات یاد کړو ته تل زمونږ د حال څارونکی. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله فرمایل ای موسی څه چې دی وغوښتل درکړای شول مونږ یو ځل بل هم پر تا احسان کړی دی. یاد کړه هغه وخت چې مونږ ستا مور ته وحی وکړه داسې اشاره چې د وحی په وسیله کېدای شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سین کې وغورځوه. سین به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن را واخلي. ما له خپل لوري نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظام مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه بیا یې په تلو ویل زه تاسې ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي. په دې ډول مونږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي. او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و مونږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه واوسېدلې. نو اوس همغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ای
موسی ما ته د خپل کار لپاره برابر کړې زه ته او ستا ورور زما له نښانو سره او پام کوي تاسو زما په یاد کې لندون مکوي اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى زی تاسو دواړه فرعون ته ورشي چې هغه سرکشه شوی دی له هغه سره په نرمۍ خبرې وکړي خای چې هغه نصیحت ومني یا ویریږي قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دواړو عرض وکړ پروردګاره مونږ ویریږو چې هغه به پر مونږ زیاتی وکړي یا به یرغل وکړي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الله و فرمایل مو ویریږي زه له تاسو سره یم هر څه اورم او وینم فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى غته ورشي او یاس چې مونږ ستاد رب استازي بني اسرائیل مونږ سره تلو ته پرېږده او هغوی مربړه مونږ ته ستاد رب لنخانی سره راغلیو او سلامتی ده د هغه چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوره کړي إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى مونږ ته په وحی سره ښودل شوې ده چې عذاب دی د هغه چا لپاره چې د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي قال فمن ربكما يا موسى فرعون وویل ښه نو بیا ستاسو دواړو رب څوک دی ای موسی قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسی جواب ورکړ زموږ رب هغه ذات دی چې هر شي ته د هغه خپل ساختمان ورکړ بیا یې ورته لار وښودله قال فما بال القرون الأولى فرعون وویل او پخوا چې کوم نسلونه تیر شوي دي نو د هغو څه حالت قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى موسی وویل د هغې علم زما له رب سره په یو کتاب کې ساتل شوی دی زما رب نه غلطي کوي نه هیرجن دی همغه ذات چې ستاسې لپاره د ځمکې فرش وغوړوله او په هغې کې ستاسې د تګ لارې جوړې کړې او له پاسه یې اوبه وورولې بیا یې د هغو په وسیله راز راز حاصلات راوټوکول د طه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شلمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 115 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 450 آیت څخه اوري كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وخوري او خپل څاروي هم وڅروي بشک په دې کې د هوښیارانو لپاره ډېرې نښانې دي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى له همدې ځمکې نه مونږ تاسې پیدا کړي یاست همدې ته به مو بیرته ورولو او له همدې نه به مو دوهم ځل راوباسو ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى مونږ فرعون ته خپلې ټولې نښانې وښودلې خو هغه دروغ وګڼلې او ویې نه منلې قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ویل ای موسی آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلی چې د خپلو کوډو په زور سره مونږ زمونږ له هېواد نه وباسې
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. خنو مونږ به هم ستا په مقابل کې هم دغه کوډي راوړو وټاکه مقابله کول کله او چیرته دي نه به مونږ له دغه فیصلې نه اوړو نه به ته اوړې په هوار میدان کې راوړاندې شه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی وویل د جشن ورځ وټاکله شوه او خلک دې د لمر له راپورته کېدو سره غونډ وي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون وګرځي د خپل ټولې دسیسې را ټولې کړې او مقابلې ته راغی. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی په عین وخت کې مقابل لوري ته په خطاب وویل اے اجل نیولو پر الله باندې د دروغ تورونه متړئ کنه نو یو سخت عذاب به تاسو تباه کړي. دروغ چې هر چا وتړل هغه نامراد شو. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. د دې په اورېدو د هغو په منځ کې نظري شخړه راغله او هغوی په خپلو کې په پټو پټو مشورو لاس پورې کړ. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. په پای کې ځینې خلکو وویل چې دا دواړه خو صرف کوډګران دي. د دوی هدف دا دی چې د خپلو کوډو په زور سره ستاسې لاس ستاسې له هېواد نه وباسي او ستاسې د ژوند مثالي کړنلارې ته خاتمه ورکړي. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نن خپل ټولې دسیسې را یو ځای کړئ او په میدان کې اول لیکه شي. نو دا وګڼئ چې نن چې هر څوک برلاسی شو همغه ژوند وګاټه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. کوډګر وویل اے موسی تی غرزوي او که مخکې مونږ غرزو. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسی ویل نه تاسې وغورځوئ. په ناڅاپي ډول د هغو رسیګانې او همساګانې د هغو د کوډو په زور سره موسی علیه السلام ته ځغلېدونکي وبرېښېدلې او موسی په خپل زړه کې وویرېد. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. مونږ وویل مه وېرېږه همدا ته به برلاسی شي. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وغورځوه څه چې ستا په لاس کې دي اوس د دوی ټول مصنوعي شیان تېروي. دوی چې څه جوړ کړي راوړي دي دا خو د کوډګر ټګي ده او کوډګر هیڅکله نشي بریالی کېدی که په هره بڼه راشي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. په پای کې هم داسې وشول چې ټول کوډګران په سجده پریوتل او غږ یې وکړ موږ د هارون او موسی رب ومانه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
فرعون وویل تاسو ایمان راوړ مخکې له دینه چې ما درته اجازه درکړې وي ښکاره شوه چې دا ستاسو لارښود دی چې تاسو ته یې کوډګري ښودلې وه ښه نو اوس به زه ستاسو لاسونه پښې رادو بدلې پرې کړم او د خرماو په ونو کې به مو په دارو زړوم بیا به تاسو ته څرګنده شي چې له موږ دواړو نه د چا عذاب ډېر سخت او پایښت لرونکی دی قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا کوډګرو جواب ورکړ قسم په هغه ذات چې مونږ پیدا کړی دا هیڅ کله نشي کېدای چې مونږ د روخانه نښانو لراتګ نه وروسته هم په رښتینولۍ باندې تاسو ترجیح درکړو ستا چې څه خوښ وي هغه وکړه ته خو ایلاد بلاد هم دی دنیا د ژوند فیصله کولای شي إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى من خو په خپل رب ایمان راوړ ترڅو زمون خطاوي را وبخي او له دغه کوډګرۍ نه چې تا ور باندې مجبور کړی و را تیر شي الله ډیر غوره او همغه باقی پاتې کیدونکی دی إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا حقیقت دا دی څوک چې له مجرم والی سره د خپل رب حضور ته ورشي د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کیږي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى او څوک چې د هغه حضور ته د مؤمن په حیثیت ورشي چې ښه عملونه یې کړي وي د دغه راز ټول خلکو لپاره لوړې درجې دي سمسور به خزانه باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي په هغو کې به د تل لپاره هغوی اوسیږي دا د هغه چا مکافات دي چې سپېڅلتیا غوره کړي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې اوس د شپې زما بندگان د سره واخله زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه ته د چاله شادر په ستلو نه هیڅ مو ویریږه او مو د سمندر په منځ کې په تیریدو وډارېږه فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم لشان فرعون خپل لښکر سره را ورسید او بیا سمندر پر داسې خور شو لکه څنګه چې د خورېدو حق وأضل فرعون قومه وما هدى فرعون خپل قوم گمراه کړی کومه سم لار ښوونه نه وکړي يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ای بنی اسرائیلو مون تاسو ته ستاسو له دښمن نجات درکړ او د تور په خیاخ کې مو ستاسو د حاضرېدو لپاره وخت وټاک او پر تاسو مو من او سلوى نازل کړل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى خوري زمون پاکه درکړې روزي او د هغې په خوراکي سرکشي مکوي او کننو پر تاسو به زما غضب پریوزي او په چا باندې چې زما غضب نازل شو هغه نو په یقیني توګه هلاکي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم
هدى البته چا چې توبه ویستله او ایمان یې راوړ او ښه عمل یې وکړ بیا سم روان شو د هغه لپاره زه ډېر بخښونکی یم. وما أعجلك عن قومك يا موسى او څه شي ته له خپل قوم نه د مخه راوستلې ای موسی؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. غرض وکړ هغوی زما تر شا روان دي ما تلوار وکړ ستا حضور ته راغلم ای زما ربه تر څو چې ته له ما څخه خوشحاله شې. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله و فرمایل خن واوره موږ ستا تر شا ستا قوم په ازموینه کې واچاو او سامري هغوی ګمراه کړل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. موسی علیہ السلام سخت غصې او خواشینی په حالت کې خپل قوم ته راستون شو چې ورغی وی ویل ای زما قومه ایا ستاسو رب له تاسو سره غوره وعده نه وی کړې؟ ایا پر تاسو ورځې زیاتې اوښتې دي یا تاسو په ځان باندې د خپل رب د غضب راتلل غوښتل چې تاسو له ما سره وعده خلافي وکړه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هغه جواب ورکړ موږ له تاسو سره په خپل واک وعده خلافي نه ده کړې دا سی وشول چې موږ د خلکو د غاڼو تر پیټي لاندې ستومانه شوي وو او موږ هغه غورځولې وي بیا په همدې توګه سامري هم څه وغورځول او د هغو لپاره یې د یو خوسکي بوت راوویست چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله. خلکو غږ وکړ همدغه دی ستاسو خدای او د موسی خدای د موسی دی هیر شو. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آیا هغوی نه لیدل چې نه هغه د هغو د خبرې ځواب ورکوي او نه هغو ته د ګټې او تاوان رسولو څه واک وس لري؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام لره تګ نه مخکې هغو ته ویلي و چې ای خلکو تاسو د دې له امله په فتنه کې غورځېدلي یې ستاسو رب خو ډېر زیات مهربان دی نو تاسو زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. خو هغه ورته وویل چې موږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه السلام بیرته نه وي راستون شوی. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. موسی علیہ السلام قوم ته له تور بریښ کولو نه وروسته د هارون لوري ته راوګرځېد او ویې ویل هارونه تا چې کله لیدلی و چې دوی ګمراه کیږي نو څه شي ستا لاس نیولی و چې زما په کړندار عمل ونه کړې؟ آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون جواب ورکړ ای زما د مور زویا زما ګیره منیسه مو زما د سر ویښتان راکاږه زه له دې نه ویرېدم چې ته به راشې وبه وایې تا په بني اسرائیلو کې بیلتون راوست او زما د خبرې مراعات یې ونه کړ. قال فما خطبك يا سامري. موسی علیہ السلام وویل ای سامري ستا څه خبره ده؟ قال بصرت
بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هغه جواب ورکړ ما هغه څه ولیدل چې دغه خلکو په نظر را نغلل نو ما د رسول د پخول پلنه یو موټی خاور را پورته کړه او هغه مې د دغه ویلې شوی طلا په منځ کې وغورځوله زما نفس ما ته هم دغه څه راوښودل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی علیہ السلام وویل خنو زه اوس په ټول ژوند کې همدا ناری وهي چې ماته لاس مراوړي او ستا لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تا څخه به هیڅ تیر نشي او ګوره خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی وي موږ به هغه وسوځو او میده به یې کړو په سیند کې به یې واچو. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اے خلکو ستاسو خدای خو یوازې یو الله دی چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته په هر څه باندې د هغه علم چارپیر دی. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اے محمد صلی الله علیه وسلم په دغه شان موږ د مخکې تیر شو حالاتو خبرونه تاسو اورو او موږ خاص لخپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړای دی. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. څوک چې لدینه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټه پورته کړي او دا غراز ټول خلک به د تل لپاره د خپل دراند پیټي په عذاب کې اخته وسی او د قیامت په ورځ به د هغو لپاره دغه جرم د مسؤلیت پیټه ډیر ربړونکې پیټه وي. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. په هغه ورځ چې کله شپېلې پوکړه شي او موږ به مجرمان په دې حال کې ایثار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې راډې ختلې وي. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. خپل منځو کې به پټ وایي چې په دنیا کې به تاسو اله بلا لس ورځې تیرې کړې وي. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. مونږ ته معلومه ده چې هغوی به څه وایي مونږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډیر زیات په احتیاط سره حسابونکي وي هغه به وایي چې نه ستاسو د دنیا ژوند یې یوه ورځ ژوند و. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. دوی له تانه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي وایي چې زما پروردګار به هغه خاوري ریکړي وا به لوزوي او زمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه ژوره ونه وینې. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. په هغه ورځ به ټول خلک د आवाज کوونکی په بلنه سم سیخ راشي یو بڅری کوګوالی به نشي ښودلی او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي له ډیر ټیټه غږ نه پرته به ته نور هیڅ وانه اوري. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مګر دا چې چاته رحمان خدای د هغه اجازه ورکړي او د هغه خبر اوریدل خوښ کړي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله د خلکو په وړاندې وروسته ټول حال باندې پوهیږي او نور ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. د خلکو سرونه به د هغه تل تر تل ژوندۍ د کائناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي. نامراده به وي په هغه وخت کې چا چې د ظلم د ګناه پیټه راخیستی وي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. او هغه چاته به د څه ظلم او حق ضایع کېدو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې ترڅنګ هغه مؤمن هم وي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز اختارونه ورکړي دي ښایي چې دوی له انحراف نه ځان ژغوري یا د دې په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نو پورته او لوړ دی حقیقي باچا او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مکوه تر څو پورې چې تا ته د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شوي او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مونږ له دې نه مخکې آدم علیه السلام ته یو حکم کړی و خو هغه هیر کړ او مونږ په هغه کې تصمیم ونه میند. د طه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شلمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 114 آیت څخه اوري. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کړه هغه وخت چې موږ پرښتو ته ویلو چې آدم ته سجده وکړي. هغه ټول خو سجده وکړه مګر یو ابلیس چې انکار وکړ. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. په دې سره موږ آدم علی السلام ته وویل چې ګوره دا ستا او ستا د میرمنې دښمن دی. داسې نشي چې دای تاسو له جنت وباسي او تاسو په غم او بدبختی اخته شئ. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. دلته خو تاسو ته دا هوساینه شته چې نو وږي بې وزلي اوسېږئ نه مو تند او تودوخه ربړوي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خو شیطان هغه تیر ویست ورته وویل ای آدمه تا ته هغه ونه دروښیم چې په هغې سره تل تر تله ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په لاس درځي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. په پای کې دواړو میړه میرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شوه چې سمدلاسه د هغو سطر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نافرماني وکړه او له سمې لارې نه واوښت. ثم
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه قبول کړه او هغه ته لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله فرمایل تاسو دواړه یعنی آدم علی السلام او بیبي حوا له دې ځای یعنی جنت څخه کوز شي. تاسو به یو د بل دښمنان یاست. اوس که زما له لوري تاسو ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه ګمراه شي نه به په بدبختۍ کې اخته شي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنگ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه روند را پاتسو. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هغه به وایي پروردګاره په دنیا کې خو زه سترګوروم دلته دې ولې روند را پاتسولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی به فرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړي وو هماغسې نن ته هیرول کېږي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. په دې ډول موږ له حده تیری کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکوو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایښت لرونکی دی. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. او آیا دغه خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ور په برخه نشو چې له دې نه مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شو کلي کې نن دوی زی راځي. په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. که ستا د رب لخوا مخکې د یوې خبرې پرېکړه نه وای شوې او د مهلت یو موده نه وای ټاکله شوې نو ارومرو به د دوی هم فیصله شوې وای. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا او ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پرېوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. او د دنیوي ژوندانه هغه ځل بل ته سترګې قدرې هم مو راړوی چې موږ له دوی نه راز خلکو ته ورکړي دي. هغه خو موږ په ازموینه کې د هغو د اچولو لپاره ورکړي دي او ستا د رب درکړای شوې حلاله روزي ډیره ښه او پایښت لرونکې ده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خپل کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپل هم د هغه پابند اوسه. موږ له تا نه کوم روزي نه غواړو، روزي خو موږ تا ته درکو
او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وی وایي چې دغه سړی د خپل رب له لوري نه کومه نښانه یعنې معجزه ولې نه راوړي؟ آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوې نه دي راغلي؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. کومنګ د هغه راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زمون پروردګاره تا مونږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږي چې مونږ له ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستا د آیتونو پیروي غوره کړې وای. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا هر یو د چارې عاقبت ته سترګې په لاره دی نو اوس منتظر اوسئ ډیر ژر به در معلومه شي چې څوک په سمه لاره تلونکي دي او څوک د هدایت موندونکي دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.